کلونه پس را باندې شپه د جنتونو راغله، کلونه پس راغله یار را سره شپې کوي. احساس ناروغ دی د ریبار ریبار ته داسې وایي، احساس ناروغ دی د ریبار ریبار ته داسې وایي، هغې ته ووایه سلام دې په هغې کوي. د ماښام شور ادبي خپرونې درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ، په دې هیله چې ټول به راته رګ روغ اوسئ. یو ځل بیا ستاسو په درون استقبال کې حاضر شوي یو. نن را سره په خپرونه کې ځوان شاعر، ښه شخصیت، د ښه فکر خاوند ساجد سمون را سره په خپرونه کې ناستې کوي. د هر څه نه وړاندې خپل میلمه ته په خپرونه کې هرکلی او ښراغلاست وایم. ستړي مه شئ. مهرباني احساس صاحب، لومړی تا ته ورپسې د ماښام شور ادبي خپرونې ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې. ډېره زیاته مننه کور مو ډېر ودان چې زموږ بلنه مو منلې ده. که لنډه پېژندګلوي مینواله سره وکړئ نو ډېره بخښ. نوم مې ساجد سمون دی او د ډاکټر میرعالم آییني زوی یم. د ملا عین خان لمسی یم. د ننګرهار ولایت د دره نور ولسوالۍ د امني د کلي اوسېدونکی یم. تقریبا 15 پسرلي وړاندې د پاکستان هیواد په هزاره هریپور کمپ کې دغې نړۍ ته راغلی یم او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې څخه فارغ شوی یم. ډېره ښه ده. شاعري په اړه راته ووایئ چې تاسو څو کاله کېږي شاعري کوئ؟ څنګه شاعر شوئ؟ استاد صاحب تقریبا په 1491 کال کې مې د شعر په لیکلو پیل وکړ. د نورو شاعرانو ملګرو په ادبي بنډارونو کې ناسته پاسته او بهیرونو ته تګ او راتګ د ته اړ کوم چې زه شعر لیکم او شاعري کوم. ډېره ښه ده. بریاوې تاسو ته مینوالو ته به څه وړاندې؟ استاد صاحب یو نظم مې لیکلی، دا به له مینوالو سره شریک کړو چې نظم دی چې مودې کېږي د دوزخ په کناره یم، مودې کېږي د دوزخ په کناره یم، مودې کېږي د دوزخ په کناره یم، بلتانه د لاس مات زره زره یم، نرګسي سترګې مې سترګو نه پناه دي، د برباد برباد ژوندون په ننداره یم. مودې کېږي د دوزخ په کناره یم، بلتانه د لاس مات زره زره یم، نرګسي سترګې مې سترګو نه پناه دي، د برباد برباد ژوندون په ننداره یم. څلور لارې کې د ښار درته ولاړ یم، ته راځه په څلور لارې کې د ښار درته ولاړ یم، ته راځه په انتظار درته ولاړ یم، ستا راتګ به مې د زړه زخمونه ښه کړي، ته ډاکټره زه بیماره درته ولاړ یم. ستا به نه وي ورته پام ما در لېږلی، ستا به نه وي ورته پام ما در لېږلی، ستا به نه وي ورته پام ما در لېږلی، اوس سهار دی خو ماښام ما در لېږلی، ستا ځواب ته منتظر یم مرورې، ستا ځواب ته منتظر یم مرورې، ستا ځواب ته منتظر یم مرورې، په وایبر درته سلام ما در لېږلی. ستا په نشتون مې نشې ته زړګی کېږي، ستا په نشتون ستا په نشتون مې نشې ته زړګی کېږي، ژوندون تریخ دی چې مودې ته زړګی کېږي، د شرابو پیمانې ته هوسېږم، یو دم مې میکدې ته زړګی کېږي. ما ته دغه اذیت نه پناه راکړه، راته مسکه شه نوې دنیا راکړه، ته مې بیا د مرګ د غېږې نه راستون کړه، ته مې بیا د مرګ د غېږې نه راستون کړه، ته مې وژغوره عیسی شه وسا راکړه، ته راځه لږ سکون راکړه سکون بخش، ته راځه لږ سکون راکړه سکون بخش، یو شېبه د ژوندون راکړه سکون بخش، ته لیلا شه ما په خپل څنګل ویده کړه، ته لیلا شه ته لیلا شه ما په خپل څنګل ویده کړه، او مقام د مجنون راکړه سکون بخش. او پریزادي نور به څو درته ژړېږم، پریزادي نور به څو درته ژړېږم، یم موبال په سترګو سرو درته ژړېږم، ما ساجد سمون لړنګه غېږه راکړه، ما ساجد سمون لړنګه غېږه راکړه، ما ساجد سمون لړنګه غېږه راکړه، چې په نیمو شپو درته ژړېږم، چې په نیمو شپو درته ژړېږم. واه ډېر زبردست، ډېر خوندور نظم و. امید لرم چې مینوال به هم خوند ترې اخیستی وي. تر اوسه پورې څومره شعرونه م لیکلي دي؟ استاد صاحب تقریبا 300 شاوخوا مې غزلې لیکلي. د نظم په فورم کې هم کار کوم، خو دومره نه څومره چې غزل لیکم، ځکه چې په اوسني وخت کې د غزل مینوال ډېر دي. نظم هم لیکم خو دومره نه لکه څنګه چې غزلې لیکم. نظم او غزل ستاسو دواړه ما اورېدلي دي او خوند اخلم. کله چې تاسو فیسبوک کې هم کوم نظم غزل پورته کوئ نو ډېری مینوال خوند ترې اخلي او زه هم خوند ترې اخلم. ستاسو خاص مینوال یم. غزل په پرتله ستاسو نظم هم ډېر خوږ دی. او څنګه تاسو یادونه وکړه چې نظم دومره ډېر نه لیکم، علت څه دی؟ احساس صاحب ما خو مخکې هم تاته وویل چې یو خو داسې ده چې نظم ډېر اوږد وي، زما په هند که نه نظم ډېر اوږد وي او
وخت هم ډېر نیسي هغه لوستونکي هم زما په فکر داسې هستګون کېږي او ما له ډېرو ملګرو همدا اورېدلي چې موږ ځکه غزلې ډېر لولو او یا اورو چې یو خو ډېر لنډ وي 15 یا 6 بیت وي او نظم طبعا داسې 14 15 یا 15 بیت وي ځکه چې په دغه وخت کې اوسنی وخت ډېر مصروف دی ګمان نه کوم چې دومره خلکو سره وخت وي چې داسې اوږده نظمونه ولولي همدا علت بولم چې اوسني شاعران زیاتره غزلې لیکي اوس تاسې غزل انتخاب کړی که نظم انتخاب کړی مینوالو سره شریک احساس صاحب غزل مې لیکلی چې ډېر ښه به وحشت زیاتیږي وارخطا یمه وحشت زیاتیږي وارخطا یمه وحشت زیاتیږي وارخطا یمه ویره خپرېږي وارخطا یمه د شب پرستو په وطن کې اوسم د شب پرستو د شب پرستو په وطن کې اوسم رڼا قتلېږي وارخطا یمه هغه رانغله زه په واټ کې ولاړ هغه رانغله زه په واټ کې ولاړ هغه رانغله زه په واټ کې ولاړ ګل مړاوی کېږي وارخطا یمه په مسنجر کې سلام لیږلی په مسنجر کې سلام لیږلی په مسنجر کې سلام لیږلی زړه مې درزېږي وارخطا یمه ما ترې غوښتنه د خولګۍ کړې ده ما ترې غوښتنه د خولګۍ کړې ده ما ترې غوښتنه د خولګۍ کړې ده جنۍ ژړېږي وارخطا یمه د پوهنتون آخري کال مې د پوهنتون آخري کال مې رانه بیلیږي وارخطا یمه ساجد زموږ د پوهنتون آخري کال د پوهنتون آخري کال مې رانه بیلیږي وارخطا یمه او ساجد سمونه بلتون نشم زغلی ساجد سمونه بلتون نشم زغلی زی روانېږي وارخطا یمه هغه رانغله زه په واټ کې ولاړ ګل مړاوی کېږي وارخطا ډېر زبردست ډېر زبردست ډېر خوندور غزل امید لرم چې مینوال به هم خوند ترې اخیستی څنګه تر اوسه پورې کتاب هم چاپ کړی که نه هم دی چاپ کړی پلان لري چې کتاب چاپ کړي احساس صاحب پلان خو ختمن لرم باید یوه شعري ټولګه چاپه کړم او شعرونه مې راغونډ کړم خو زه اکثره دا خبره کوم چې د کتاب زر چاپول زما په ښه کار نه دی ځکه چې ستا فکر او هغه شاعري چې کوم لیکي په خامۍ کې ټولنې ته وړاندې کېږي په کتاب دې فکر وشي او بیا دې چاپ شي پوخ شعر باید ټولنې ته وړاندې شي انشاءالله چې ستاسو غزل او نظم دواړې ډېر خواږه دي او ښه پاخه دي زه وایم چې هر څومره چې تادي وشي ډېره ښه به وي انشاءالله چې ډېر ښه شاعري کوئ په اوس وخت کې ستاسو نظم او غزل دواړه ډېر خواږه دي مننه احساس صاحب ستا له دې لیک نظرونه کورم ودان او انشاءالله چاپو کتاب هم چاپ کړو او شاعري به له خیره نور هم کوو بریاوې درته غواړو انشاءالله چې موږ به هم خپله همکاري کوو تاسو سره چې ستاسو کتاب مینوالو ته وړاندې شي غزل اورو تاسې نه بیا خپرونه ټولو غزل داسې دی چې غم دی د دنیا له خدای زار شمه غم دی د دنیا له خدای زار شمه پروت په سر زما له خدای زار شمه ته مې وبایللې ته یې بیا راکړې ته مې وي بایللې ته یې بیا راکړې زه د یو ځل بیا خدای زار شمه او درد مې اندامونو کې په خدای ګوچې درد مې اندامونو کې په خدای ګوچې دی سم په ګډا له خدای زار شمه خار دی یزیدان دی ترېنه جوړه ده وس خار دی یزیدان دی ترېنه جوړه ده وس سمه کربلا له خدای زار شمه او دومره د دنیا په انسانانو کې دومره د دنیا په انسانانو کې ګرځم تنها له خدای زار شمه هر سړی قاتل دی رانه ساه اخلي هر سړی قاتل دی رانه ساه اخلي ورک دی مسیحا له خدای زار شمه لاړې خو ساجد سمون تمام شپه لاړې خو ساجد سمون تمام شپه وکړله ژړا له خدای زار شمه احساس صاحب یو دو بیته په وروستیو کې تاسو ته وړاندې کوم چې غم مې بیا د زړه په انګړ خور دی ته رایادوي غم مې بیا د زړه په انګړ خور دی ته رایادوي درد مې اندامونو کې په شور دی ته رایادوي حد محبت یاره کېدی شي چې همدا وي
حد محبت یاره کیدی شي چې همدا به ژوند مې په ګړنګ ولاړ نسکور دی تر ډیر زبردست غزل او بیا وروستني بیتونه ډیر خوند هم ترې واخیسته. امید لرم چې مینوال به هم خوند ترې اخیستی. اخره کې پیغام دی. مننه احساس صاحب. زما پیغام ټولو ځوانو شاعرانو ته، هغو شاعرانو ته چې د اوسني وخت شاعران دي، په اوس وخت کې شعر لیکي، هغو ته مې پیغام دا دی چې باید ښه شاعري دې وکړي، سمه شاعري دې وکړي. که چېرته دوی شعر لیکي او د لوستوال وخت ضایع کوي، باید په شعر کې دومره څه معنا موجود وي چې هغه لیکوال دې ګټه پورته کړي. دغسې شی دی باید ټولنې ته وړاندې نه کړي چې دغه لوستوال وخت هم ضایع شي او څه ګټه او ښه نوم کې وانخلي. مهرباني کوم ده. ښه پیغام و. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو مو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. مهرباني کوم ده ژوند اوس. دا و د ماښام ادبي شور خپرونه چې نن را سره په خپرونه کې ځوان شاعر، ښه شخصیت، د ښه فکر خاوند ساجد سمون را سره په خپرونه کې ناستې درلودو. تر بلې خپرونې ما ذاکر الله احساس او زما کمرمین خیرعالم عاطف ته اجازه راکړئ چې موږ له یو نوي شاعر سره ستاسو په درون استقبال کې حاضرېږو. تر هغې د الله پاک